سلامونه ملګرو، زه جاوید شاه درمان دا وخت منګل کتاب کور کې ناست یم پېښور کې، او راسره د ګران مشر محترم اسیر منګل صاحب تاسو سره مخامخ کوو څه کتابونه چې هغوی څه کال چاپ کړي دي او چې کم دي او د چا دي. نو لږه تبصره پرې درسره کوو. منګل صاحب درسره ناست دی، نو پکې پوښتنې کوو. دا منګل صاحب دی خپل اسیر منګل صاحب دی خپل کتاب چاپ دی چې د یو ړنګ کلي تصویر یې دا شعري مجموعه ده چې دې کې نظمونه هم دي که نه دي او غزلې دي، زیات پکې غزلې دي او هغه دي. زه د جاوید شاه درمان اول خو زه ستا ډېره زیاته مننه کوم چې ته رالې منګل کتاب کور ته. جاوید شاه درمان صاحب تاسو مانه ډېر ښه پېژنئ چې د زموږ یو نماینده شاعر دی، د موجوده حالاتو ډېر ښکلې ترجمان، ډېر ښه نمایندګي کوي. زموږ ډېر توقعات یې ورنه ډېرې هیلې دي. زه ډېره زیاته مننه کوم چې دی دلته رالو او منګل کتاب کور کې چې کوم کتابونه چاپ شي نو هغې پېژندلو تاسو سره کوي. نو دا د منګل صاحب کتاب دی، اوس چاپ شوی دی نوی. تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ، ډېر خوندونه به ترېنه واخلئ. او موږ سره بل کتاب دی د نور قاسم صاحب، کوم چې نن سبا مسافر دی، د هغوی کتاب دی چې دب غږیږي. دا هم شعري مجموعه ده مجموعه او اوس چاپ شوی دا بالکل اوس چاپ شوی دی. په دې هکله به زه دا ووایم چې قاسم صاحب د جدید غزل په حواله یو ډېر لوی نوم دی، یو ډېر دروند نوم دی. بلکې دا چې کوم دی دا چې دب غږیږي خپله دا ګویي به دا کتاب ورکوي. مخکې د دې نه مخکې د ده خال کتاب راغلی، هغه هم ډېره ښکلې شاعري ده. خو دا هغه چې کوم دی کتاب چې کوم دی چې دب غږیږي، په ده کې چې کوم د حالات حاضره د پښتنو صورتحال چې کومې ستونزې ورته پېښې دي، د پښتنو اقتصادي صورتحال، د پښتنو معاشي صورتحال، یعنې د پښتنو سیاسي صورتحال، دا هر څه د ده په غزل کې د ده په هغه کې دا تقریبا ټوله د غزلونو مجموعه ده. نو ده په خپل غزل کې خوندي کړي دي. بلکې درمان صاحب تاسو په خپله هم مشاعرو کې اورېدلی دی، بلکې په فیسبوک کې تقریبا دا د ټوله شاعري په فیسبوک راغلی او فیسبوک ملګري زما نه ډېر ښه پېژني او د هغه چې دی د فن په حواله او د معنی په حواله چې ته کوم کار کړی دی هغه ستایو. نور قاسم صاحب دی او زه به تاسو ته څه صفتونه کوم. هغه خپل نوم د هغه خپله ګواهي ده او ښه شاعر دی. ویې ګورئ، خوند به ترې واخلئ چې دب غږیږي. او موږ سره بل کتاب دی زغم، محمد اقبال بهلول مروت. جی مروت صاحب و بهلول مروت صاحب و د نه مخکې یو بل دغه دی بل کتاب یې چاپ کړی دی غم. دا د هغې دویمه مجموعه ده. دا د دویمه مجموعه ده. د پښتو تصوف په حواله دا یو ډېر لوی نوم دی. د ده شعر هغې بارے کې خو مطلب دا دی چې یو سړی ډېر عالم فاضل او د تصوف په نظرتونو پوهېدل دا د هر چا د وس خبره نه ده. او دې په اصلي معنو کې درویش دی، ملنګ دی، داسې ملنګ دی چې د ټول ځان بس شعر او ادب ته او تصوف ته د الله مینې ته وقف کړی دی. وایي چې بس زه دنیا مطلب دا چې حالانکې دی په خپله خان دی او خان دی داسې غریب سړی نه دی. دی څه ویلي زما د مخې نه تېر شوي دي داسې ملنګ بالکل دی ملنګ سړی دی او په رښتیانو ملنګ دی چې دی وګورئ نو بس هغه سړي ته وایي چې دا بعضې بزرګان سړی وویني الله ورته رایاد شي. نو دی داسې شخصیت دی چې د ده شاعري غم شاعري تاسو ولولئ او درد شاعري ولولئ. یو وخت مجذوب صاحب دا خبره کړې وه چې حمزه بابا نه پس وایي ما یې چې تصوف سلسله نه ختمېږي، خو چې دا غم کتاب ما وکته بل سریزه کې دا لیکلي دي. مجذوب صاحب ډېر عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډېر مخکې چاپ دی. هغه مخکې چاپ دی، بلکې دوه ځله یې چاپ شو. یو ځل ما چاپ کړ، یو ځل مردران مروت دی الله وبخي هغه چاپ کړی. بیا هغه هم دویم هم ده چاپ کړو، هغه ورته دلته بیا منګل کتاب کور کې چاپ شوی. نو هغه وایي چې په تصوف باندې زموږ په وخت کې یقیناً چې په پښتو ادب کې نن سبا د تصوف نزاکتونه
چې څومره بهلول مروت صاحب څېړلي دي ما د بل چا په مجموعه کې نه څېړلي نه ما کتلي نه دي ما نه دي کتلي نو مروت صاحب یقینا چې دا ډېر لوی کار دی د تصوف په حواله ډېر لوی شاعر ادیب دی پکار دی چې زموږ زلمي کول که څوک د تصوف نظافتونو نه ځان خبروي چې دا زیاتر غزل دی جي که نه غزل دی بالکل غزل دی زغم دی تاسو وګورئ ډېر ښه شاعر دی لکه موږ خو واړه خلک یو نیشو کولی خو تاسو وګورئ تاسو سره خپله پته ولګي او دا بل موږ سره دی د ایاز اسبزي خپل اتلان وپېژنئ لومړی ټوک دی جي د لومړی ټوک دی نو دا ایاز اسبزي چې کوم دی ډېر د قدر وړ کار بلکل جي دا داسې د قدر وړ کار کړی دی چې تر اوسه پورې موږ په تیارو کې ټینډکونه خوړل چېرې زما اتل څوک دی زما هیرو څوک دی زما دپاره زما خاورې دپاره زما ژبې دپاره ادب او ثقافت دپاره چا کار کړی دې نه موږ نه خبر په تیاره کې نو ایاز یوسفزي ډېر لوی کار کړی دی ډېر ښه کار یې کړی هغه اتلان یې موږ ته وښودلو چې هغه زموږ د سترګو نه پناه و نو دا کتاب هم د زلمي کول دپاره نهایت ضروري دی ډېر زیات ضروري دی زه زلمي کول ته دا خواست کوم چې که څوک د خپلو اتلانو نه هیروګانو نه چې هغوی دپاره یې پښتنو دپاره یې څه کړي دي د خاورې دپاره یې څه کړي دي د ولس دپاره یې څه کړي دي نو هغه دې دا کتاب ولولي بېشکه جي نو هغوی ته به بیا پته ولګي چې واقعي پښتون یوازې تورې نه دي چلولی پښتون قلم هم چلولی پښتون د قلم سره بلکل جي السلام ایاز یوسفزي ته ډېر ګران کار یې روان کړی دی خو خدای دې وکړي چې اسان شي ورته د دې نور هم ټوکونه را روان دي دا لومړی ټوک دی خپل اتلان وپېژنئ که چېرې تاسو د ادب سره تعلق ساتئ او تاسو د خپلو اتلانو نه ناخبره یئ نو دا د ډېره بده خبره ده نو تاسو له پکار دي چې هم دا کتاب ولولئ او خپلو اتلانو نه ځان خبر کړئ بل دی موږ سره سندریز غزل دا ورچاڼ دی موږ سره چې کوم ناست دی زموږ دا ویډیو جوړوي عدنان منګل دی دا د هغه زیار دی کوم کړاو یې چې کړی دی د هغه راټول کړي دي د وخت کوم ښه شاعران دي هغه ټول د یو کتاب کې راجمع کړي دې باره کې تاسو څه وایئ جي دې باره کې درمان صاحب چې تا ووایې زما خیال دی همدا کاپي دی زه به څه نه وایم خو بهرحال زه دا وایم چې زلمي کول ته موږ داسې ورچاڼ ورکړو چې هغه په اصلي معنو کې د پښتو ژبې او ادب اتلان او د ژبې او د ثقافت زو دستور که نه چې خدمت کوي نو پکار دی چې هغه خلک زلمی کول دا دا بل موږ سره د شعري مجموعه ده جي دا زنځیر له شړنګ ورکوم سمینه قادر بیبي چې کوم دی د دې تعلق سوات سره دی دا د دویمه مجموعه ده نو د نوم نه هم تاسو اندازه ولګوئ بلکې چې زه درته دا وایم چې کله دی دلته راغلي وه نو ده مخکې دې دپاره د سوړ تنور یو نوم تجویز کړی و نور هم څه نومونه تجویز کړي وو نو د خوشبختۍ نه هغه وخت ما سره دلته کیسر اپرېدی ناست و چې د پښتو جدید غزل یو ډېر لوی نوم دی نو هغه ناست و نو بیا مونږ په یو ځای بحث و مباحثې وکړې نو د ده د شعرونه مو لټولو نو مونږ پکې دا نوم بیا خو زنځیر له شړنګ ورکوم نو یقینا چې سمینه قدر بیبي ډېره د قدر وړ ده چې موږ سره زنانه لیکوالې ډېرې کمې دي په دې چې زموږ د معاشره لا هغه حد ته نه ده رسېدلي چې موږ زنانه هم ځان روانې کړو خو داسې وخت را روان دی انشاءالله اوس موږ ډېر توقعات دي ډېرې هیلې دي چې زموږ زنانه علمي میدان ته راوتي دي علمي او فرهنګي انشاءالله پر روان وخت کې به تاسو ګورئ چې د سمینه قادر بیبي د دې زیار به ډېرې ښې نتیجې راوځي بلکې زموږ نور لیکوالانې به هم دې میدان ته راوځي او د خپلې ژبې ادب او د ثقافت خدمت ته به ملا وکړي خوشبختي ده زمونږه چې زمونږه زنانه هم اوس پښتو ادب ته ډېرې راځي او دا د هغوی زنځیر له شړنګ ورکوم سمینه قادر خور شعري مجموعه ده تاسو وګورئ دا واخلئ دا کتاب کور کې دا انشاءالله میلاویږي او دا موږ سره پټپات افسانې دي سراج افریدی دی جي نو سراج افریدی یو ځوان لیکوال دی د یو دې نه مخکې بله مجموعه هم چاپ شوې ده د افسانې او د هغه
شعري مجموعې هم چاپ شوي دي، دې باندې به تاسو دغه کړي وي که نه، نو دې کې به تاسو چې کوم دی دا د طاهر اپریدي دا یو لاین ته ووایه چې طاهر اپریدي د پښتو افسانې امام دی چې هغه په دې هکله څه وایي. طاهر اپریدي صاحب وایي چې د سراج اپریدي افسانې د پنې ناوي ښایست لري چې مستقبل روحان دی او د جدیدي افسانې د پن هنر او د ښکلا پټکې په ډېر فخر او په ویاړ ورسپارم. نو مطلب دا دی چې دا افسانه لیکل دا ډېر ګران کار دی درمان صاحب، لکه څنګه په پښتو شاعرۍ کې غزل ډېر ګران دی او په نثر کې بیا د افسانه ځان له یو فن دی، ځان له نزاکت دی، دا ډېر ګران فن دی. زه چې دا لومبی کتاب ما له راوړو په هغې ما لیکل هم کړي دي. زه ده نه ډېر زیات متاثره شوم چې افسانو کتابونه دا افسانه ډېر کم خلک لیکي او بیا چې څوک سره انصاف کوي هغه خو بالکل ډېر کم دي. نو د ده افسانې ډېرې مزدارې دي، ډېرې ښکلې دي. اول چې طاهر اپریدي صاحب چې هغه د افسانې امام دی، هغه یو داسې پیشنګویي کړې چې را روان وخت کې به انشاءالله دا زما ذهن نیسي. تاسو ته چې موږ کوم کتابونه در مخامخ کوو دا ټول د منګل کتابپور کې چاپ شوي دي او دا د ګلورینا مدینه نادیه مجموعه ده. دا هغه ګل نظیر منګل صاحب دی جی؟ بالکل هغه زمونږ د قورمې زه دا وایم چې زمونږ دا د قورمې رحمانشاه ساحل دی، په دې چې هلته څومره سندرغاړي دي د ده سندرې ویلي، بلکې د ده ډېرو سندرغاړو لکه نغمه شپه منګل شو د افغانستان که نه ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات د قدر وړ شخصیت دی. نو اوس چې کوم دی دا د ځان له لکه هغه عشق رسول په هکله د چې کوم دی نعتونه لیکلي دي او دا داسې نعتونه دي چې په دې مدرسو کې او په دې جوماتونو کې خلک وایي زمزمه کوي. نو دا اوس دا کتاب اوس چاپ دی. دا موږ سره دی فقیر باچا صاحب د اور بصیري، دا هم شعري مجموعه دی جي او وړومبی کتاب دی د هغوی. دا لومبی کتاب دی، دې باره کې تاسو لیکل هم کړي دي، اول کې تاسو سره پاتې شوی یم دی. زموږ مشر دی، تاسو وګورئ دا کتاب خوندونه به ترې واخلئ، ښه مجموعه ده. او د صحرا بادونه افسانې دي، فیروز اپریدي صاحب کتاب دی، دا هم اوس چاپ شوی دی جي؟ دا هم اوس چاپ شوی دی، فیروز اپریدي د افسانې، دا هم ډېرې ښې افسانې دي لکه څنګه موږ د سراج اپریدي افسانو دې کې بعضې هغه ترجمه شوي هم دي، او چې کومې ژباړې د کړي دي د اردو نه یا د نورو ژبو نه، نو هغه هم لکه زموږ د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره ډېرې فایدهمنې دي. نو هغه د کړي په دې چې ترجمه خو هم یو دویم قسم تخلیق ګڼلی شي. نو دا د ښاغلي فیروز اپریدي دا کتاب تاسو مطلب چې د کتابونو هر غټ دوکان نه ترلاسه کولی شي. دا د نمود وسیم اکرم ممتحن دی جي؟ دا جي بالکل، دا چې کوم دی د دې تعلق له ډیپوتل سره دی نمود. دا دی هم په دې کې هم تصوف شته او خو دې زلمی دی او په دې چې دی حمزه بابا مکتب فکر سره چې تعلق لري خامخا به تصوف سره په سلاسل توګه تعلق وي. نو کلیم شینواري ورباندې لیکل کړي دي او مطلب دا دی چې دا هم ډېره ښکلې مجموعه ده. زلمي کول ته خواست دی چې خپل ادب نه خبرېږي چېرې زما ادب په کومه روان دی، زما ژبه کوم طرف ته روان دی، نو دا یو غوره اضافه ده. دا دی چې زیړه پټیاله کې د ادب ارتقا تاریخي او تنقیدي جایزه ده نثر، دا یو مقاله ده، یعنې په دې هکله چا لیکل ډېر کمو ادیبانو چې د پوهاټ ادب تاسو ته پېژندلو سره کوي، نو په دې هکله لږه تشنګي وطنده وه څه لیکل نه شوي. نو د پروفیسر صاحب فضل رحیم فاضل صاحب ډېر ښه کار کړی دی چې دا تحقیق او تنقید په دې چې زموږ دپاره زموږ د ژبې او ادب دپاره د تحقیق او د تنقید دا ډېر بالکل ضرورت دی، پکار دی چې دا موږ مطلب دا دی چې دا کار هم جاري وي، نو زموږ ژبه به مخ په وړاندې ځي. دا موږ سره بل کتاب دی جي دایره شعري مجموعه ده، افتخار دوراني صاحب. دا افتخار دوراني صاحب لیکلې ده، د دې تعلق بلو سره دی. نو دا د افتخار دوراني صاحب دویمه شعري مجموعه ده. دې نه مخکې د دوه شعري مجموعې په اردو کې چاپ شوي دي. دی په اردو کې هم ډېر ښه لیکل کوي او په پښتو کې هم ډېر ښه لیکل کوي او ډېر ښه شاعر دی. د غزلونه هغه ډېرو سندرغاړو زمزمه کړي هم دي او مطلب دا دی چې
د خپل وخت مطابق په دې چې نن سبا کتن درمان صاحب خیال وکړي زموږ د اردو ژبه چې ده دا ډېره مخ په وړاندې تللې ده په هغې کې ډېر کار شوی دی که نه نو چې یو څوک په اردو کې هم کار کوي او په پښتو کې هم لیکل کوي نو هغه ډېر د قدر وړ وي لکه اوس موږ به دا ووایو چې څوک فارسي لیکي بیا انګریزي کې کار کوي نو هغه د قدر وړ په دي چې هغه زموږ د اتلانو زموږ د خپل احساساتو جذبات نه د اردودانه طبقه هم خبرې یا د انګریزي چې زمونږ جی اکثر بدقسمتي دا وي چې په اردو کې څوک لیکل کوي نو دی ورته وایي یاره ته په اردو کې څه لیکل کوي دی پښتو له صرف چې یو سړي کې صلاحیت شته نو پکار دی چې په دواړو کې لیکل وکړي بالکل دا ژبې خو کې دا محدودول نه دي نه د رڼا په لور ناتیه مجموعه د جی دا محمد جبار اوس چاپ شوی دا او دا یو زلمی لیکونکی دی هغه شعیب خټک دا نوم یې څه دی دا اوډیپس د کینګ دی جی دا د قدیم یونان د سټیج مشهوره ډرامه ده بادشاه ایډیپسن دا ترجمه ولستې ده ښاغلی شعیب خټک ډېر د قدر وړ دی شعیب خټک ژباړه زه ستاینه کوم چې ډېره ښه ترجمه یې کړې ډېره مزداره ترجمه یې کړې او زموږ استاد محترم پروفیسر ډاکټر یار محمد محمود مرغاني نو هغه هم ستایلې ده بلکې ما مولسه چې څومره یعنې هغه د ترجمې چې کوم تقاضي دي هغه د پوره کړي مننه منګل صاحب ستاسو هم مننه چې موږ مو وزغملو انشاءالله د بیا دپاره اجازت راکوي د خدای په امان ډېره مننه